بیت الله کتابونه لیکي دا د قریشو په دور کې دا لس پیرې وران شوی دی، لس پیرې جوړ شوی دی خانه کعبه. نو په مکه باندې باران وشو او دا خو جوور سیر دی، د غرونو من دی، دا خو اوس دا غرونه لرې کړله. غونډې وبرالې مکې بیت الله ته جمع شولې او د خټو دیوالونه مسجد نبوي څپر و څپر لکه موږ تاسو به کوډۍ جوارو ته والا لاټین هم پکې نه و. نو دیوالونه خړین شو وچاودل، حجر اسود هم بې ځایه کېدو شو. قریش راغونډ شول، مشورې وکړه د بیت الله جوړو. په یوه مشورې وکړله ویل حلالې روپۍ راغونډې کوي، حلالې بیت الله جوړو. کفارو خو حلالې پیسې راغونډې کوي. موږ اوس خلک وایي لکه ما مدرسه جوړه کړې ده او زه تبلیغ کوم، تا خو مدرسه جوړه کړې ده، خو ستا خو روپۍ خدای خبر څه شي اندرې زم دې په قهر اخته کړم. پاکې روپۍ قریش ویلي د غلا روپۍ، د سود روپۍ، د زنا د شرابو روپۍ په خانه کعبه کې به نه لګوئ. روپۍ راغونډې کړې لګې وي. نو بس حاتم هم تبار راغی، حاتم د بیت الله سره بار تی راغی. مثلا موږ په عقل کوو، سوچ کوئ. اوس د حجر اسود بې ځای شوی دی. حجر اسود چې بره لګوي څوک بې لګوي، خو د عزت خبره ده که نه. قریشو کارې قبیلې ویل زه بې لګوم، بل ویل زما مشر بې لګوي. هر سړي ویل چې دا خو زما حق جوړېږي، زه سردار یم، چودري یم. ابو سفیان د الله د نبي څخه دی، د وروسته ایمان نه وړ، دا د حبیبي پلار دی. ده ویل یو مشوره کومه، سار دوخته چې خانه کعبې له څوک دوخته راغی هغه چې فیصله وکړه موږ ته به قبولوي. پخوانو خلکو کې آیا وه مړه. زه چې پخوانی تاریخ ګورم د کفارو او د مسلمان زندګۍ ته ګورم، دا مسلمان د کافر نه ډېر شاته دی، دا خو ډېر بې غیرته دی. پلار یې خبره کړې ده، نیکي ورته پټې او دغه کړی دی، لار یې پرېښې ده، پټې یې درې ته زی وایي زه نه منم. او زما پلار نه پوهېده د بې غیرته بچیه ته خپل یې وګټه، دا د پلار جیداد دی. د پلار په جیداد کې ته څرنګې د پلار فیصله ته ماتې، د بې غیرته بچیه شته، د بې غیرته خلک ډېر زیات شته. ابو سفیان ویل چې څوک دوخته راغی فیصله به هغه کوي. کتابونه لیکي سردار دو جهان دوخته راغی، د الله نبي و که نه، نبي به هر میدان ګټه. دوخته چې راغی خلکو ویل بس د خبره موږ منو، ده چې فیصله وکړله. د الله د نبي عقل ته ګوره، الله نبي د 25 کالو دی، نبوت لا نه دی راغلی، نبوت به 40 کاله پس، 15 کاله پس به نبوت راځي. د الله نبي یو فیصله وکړله، څادر مبارک یې خور کو، حجر اسود یې راواخیست. د حجر اسود د جنت نه راغلی، دا اوله کې سپین و ښه، خو دا د دنیا د جهان خلک وردي او ځان پورې مکې د کتو نه ویسته تک تورې که ښه، دا اوله کې سپین و، دا د جنت نه راغلی، موږ د کاره ویسته ځانونه پورې راکاږه. حجر اسود یې په خپل مبارک لاس باندې راواخیست، په څادر کې کېښوده. او د الله د نبي انصاف ته ګوره، ویل د هرې قبیلې سردار راشئ، د هرې قبیلې سردار، او دا څادر دا پلو ونیسئ، زه به بره وخېږم، ما له حجر اسود کاڼی راکئ. کاڼی کېښود د الله نبي، څادر د الله د نبي، په څادر کې د الله نبي کېښوده. خو ټول قریشي په یو پلیټ فارم باندې راجمع کړو، دې ته دین وایي، دې ته ایمان وایي، دې ته عقل وایي. بیا دباره د الله نبي کېښود حجر اسود. دا د الله نبي فیصله ده د 25 کالو په زمانه کې.